बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़मागरान ख़वागा मलगरो दोस्तानो चरता चवई खाद आबाद सही नन खबरों को नूर हम डीर दी खुमगा खास कर फोकस पा अफगान और ब्या खैबर पख्तूनख्वा बने नजर वी खैबर पख्तूनख्वा की दियो वक्त की कतासु गोरे चे इन डेर ज्याद हालात खराब दी और पदा हालात खराबी दो बंदे हुक्मरानानु बंदे और स्टेट बने डेर लोए सुना उचतीगी और उलस چې کوم وینا ده یقینا چې هغه اوس زور نسی د کې به تاسو سره شریکو که یو طرف ته مراکای حق یعنی بھارت سره یو کال پوره شو چې کوم بھارت سره هغه دراندازي کړې وه بھارت ته زبردست شکست ورکړی شوی او بالکل یعنی بل لار ورسره نه وه نو اخیری امریکا ته سوال وکړو نو هغه پکې سلیسي وکړه خو भारत शिकस्त बाने मराकाई हक सरकारी توګه باندې هم او ولس هم زلو زینو کې چې کم ریلیانی دي جشن دی دا منزل خو بیګاش په بنو کې 15 پولیس والا باندې پټپا یعنی خودکش حمله هغه ځوانان د دنیا نه کړل خطرناک واقعا غنه علاوه هنګو حالات زما خپل علاقې الته هم اپریشنز وزیرستان کې تحصیل شوه کې هم اپریشنز یعنی بدحال بیا په دغه ټول امپورټنٹ خبره چې سویل افریدي بنې یعنی یو داسې تلوار یعنی په سر راغله چې اوس هغه بچ کېدل ناممکن ښکاري نه هم مای بنې سویل افریدي ایکس باندې که تاسو ګورئ هغه اوس وایرل کېږي ما کړی دی سویل افریدي په خپله باندې ویډیو دا چې کور کمانډر لاهور مخې ته 9 مئی باندې هغه چې ویډیو جوړه کړې ده او په خپله باندې وینا کوي یعنی عدالت ته یو داسې ثبوت چې په خپله باندې کېږي نو د نهیلې یو ښکاره مثال دی او بیا گورنر فیصل کریم کونډي سره د پی ټي آی قیادت ملاقات او د صوبې ټول صورتحال باندې به تاسو سره خبرې اترې کوو بیا پاک افغان کنفرنس چې کوم جنیوا کې روان دی هغه نه علاوه چین کې کوم وزیر اعظم دوره ده چې کوم ذرایع نه خبرونه ملاویږي په دې کې هم د ممکنه ده چې د افغانستان څه پرمختګ خبرې وشي نو تاسو ویډیو خیره پرې وګورئ او لایک سبسکرایب لازمي راکړئ که ملګرو نه هم سبسکرایب کړئ لازمي او ستاسو تعاون سره دا دوباره اوس کېږي یو ځل نه ګډوډ شوی دی بهرحال دا به شریکو چې سټارټ نه وروسته نه راواخلو چې وزیر اعظم د 20 نه 15 پورې چین دوره ده چین دوره کې د پاکستان 15 اویا کلن تقریبات دي هغه کې به شرکت کوي او سره چین صدر سره ملاقات او اهم خبرو اترو باندې بیا د خطې په صورتحال او خاص کر ایران چین او افغانستان په حواله سره دغه شیډول کې شامل دي ممکنه چې د ډېر ښه پرمختګ راشي حسن خان زمونږ ورور زمونږ مشر په جنیوا کې موجود دی چې هلته کې کم پاک افغان امن صورتحال سره کنفرنس دی هغه نه هم ډېر ښه خبرونه هغه هم ورکوي او دا هم یو غدا بلکې د نفرتونو خورول او دا کم کیسې روانې دي موږ هغه کیسې کې نه ځو خدا ډېر زیات زیان رسوي نقصان رسوي دا خبرونه دي بیا د سویل افریدي باندې راځو چې خپل ځان ته په خپله هم کار ولیده او آلریډي هغه چې کوم سچویشن دی پارټۍ کې د نه هم خرابېږي مراکای حق یقینا چې پاکستان کې جیچکو کې په سرکري توګه باندې په ډیسټرکټ توګه باندې هر ځای کې ریلیانې او پاک فوج ته همدغه شانتي سکیورټي ادارو ته که یو طرف ته ستاینه یې کوله خو بل طرف ته د خیبر پښتونخوا حالات دغې ستاینې یعنی یو داسې رخ پیش کوي چې موږ هم حیران یو چې آخر د دې کیږي بس یعنی دا ترهګر دا دومره پرې نشي کنټرول کولی چې کمپنو کې واقع وشوه 15 ځوانان پکې شهید شو نسل دا جنوبي اضلاع ایریا چې کومه ده بالکل په اور لمبو کې پټه ده هنګو دغه شانتي وزیرستان او دغه شانتي ریحان ټانګ لکی مروت او دغه ټول چې ایریا ته واخلي اوس بنو دا ډېر زیات افسوس خبره ده بل بیا افسوس خبره پکې دا ده چې هلته د پولیس جنازو کې نه خو سویل افریدي و نه انسپکټر جنرال و
ها سجاد خان زمونږ زوړ ملګری هم د ډي ای جي بنو هغه موجود و او هغه چې کوم بیان وکړ هلته کې د جذبتي نو هغه وایرل شوی هم دی. هغه وایي چې یو تن په ځای به زر زر بدلې اخلو دا دهشتګردونه، یعنی هغه خپل خو دغه پکې شرکت کړی. بل فیصل کریم کونډي یعنی گورنر خیبر پختونخوا چې پټۍ سره تعلق لري، هغه سره د پی ټی آی قیادت جنید اکبر اسد کې سره همدغه شانتې نورو ملاقات کړی دی او صوبې په صورتحال او د موجوده په صورتحال باندې خبرې اترې شوي. دا ډېر زیات مهمونې پړونې پرمختګ دی چې دو منځ کې روان څه دي او دا کم طرف ته ځي. اوس سهیل افریدي باندې راځو چې سهیل افریدي په 9 مئی ویډیو یوه ریلیز شوې ده او بل سهیل افریدي په خپل اکاونټ باندې هم موجوده ده چې سهیل افریدي هلته ویډیو کوي او هغه باقاعده توګه وایي چې دې وخت کې موږ کور کمانډر لاهور ته رسېدلي یو او لږه ساعت کې به موږ په کور کمانډر باندې کور باندې باقاعده قبضه حاصله کړو دا کو یعنی چې کوم 9 مئی کیسونو کې نامی دیا کې سهیل افریدي هم شامل دی. ما تاسو ته ویلو چې دی وخت چې کوم خیبر پختونخوا کابینه ده که هغه ممبر او صوبایي اسمبلیز دي هغه 90% په دغه کیسونو کې شامل دي، یعنی اف آی آر پې درج دی. نو اوس دغه که نور پارټۍ کې یا د پارټۍ وجې کوم حالات ورته خراب دي هغه لرې کوي نه لرې کوي، خو دغه سیز داسې نن ادارو نه یا دغه نه خبره کنفرم کیږي چې دغه سیز به د دې لپاره ډېر زیات خطرناک شي او 9 مئی کې سزا یعنی نهلي باندې دغه ورته یو تلوار لټو کیږي. بهرحال دا د نن ورځې خبرونه موږ تاسو سره شارټ کټ هغه او تاسو نه خواست دا دی ملګرو چې چینل مې دلته بیا ریفریش شوی دی او ډېر ورځو نه کولو ټایمینګ منیجمنټ خیال نه ساتلو، نو بهرحال تاسو مینه چې وي بیا به دغه ټول خبرې سره ځای ته راځي. ډېره مننه، خوشحاله او آباد اوسئ.